د ښځې اواز په تسبیحاتو کې عورت سو. رسول الله ویلي چې تسبیحات هم په زور نه وایي. علامه ابن الحمام دا یو لوی امام د فقه ده، هغه وایي که ښځې قرات په جهر شروع کړه لمونځ فاسد ده. تاسو وګورئ الله تعالی موږ ته ویلي توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون. ګوره معلومه چې په ګناه باندې ایمان سړی نه ختمیږي. ښه که چېرته په ګناه باندې ایمان ختمېدی په کار موږ ته یا ایها الناس ویلي وایي. ایها المؤمنون چې الله ویلي په ګناه سره ایمان نه ختمیږي. مثلا نکاح یو ښځه د عدل لپاره د تنفیذ د جهاد وجه ځکه رسول الله مبارک وایي چې جهاد به تر قیامته جاري وي. نو چې انسانان نه وي جهاد نشي کېدلی او د کافرانو نسل ختمیږي. وجه دا ده چې هغوی کې زنا رایجه ده او نکاح پکې کوم سړی چې اتیا کلن وي او دی جور ظلم ترنه کېدی شي او علاوه نه د حقوق د ښځې یا د نکاح نشي پوره کولی او دا عدم حقوق د نکاح په یقین سره نشي پوره کولی، دی وخت کې ښځه په نکاح کول حرام قطعي. چې تر څو چې د بالغې ښځې رضایت نه وي یو خاوند ته نشي ورکولی. الله هم داسې وایي، رسول الله هم وایي قرآن. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محسنين واستاذان ورونو الله دې تاسو مونږ ټول ناراضي شي. الله تبارک وتعالى چونکه د تهمت مسله او په حضرت عائشہ صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا داسې اسباب الله ذکر کول چې تاسو هغوی نه درگذري وکړئ چې هغوی کې تهمت راته. ډېر اسباب الله ذکر کړ زنانو ته چې اوازونه بند کړئ، زینتونه تاسو مخ ښکاره کوئ. او اوس الله تبارک وتعالی یو بل سبب ذکر کوي، که یو زنانه یې کوي نو هغه کې تهمت راځي او که نه کوي بیا تهمت دفع کېږي. هغه ده په جاهلیت کې یعنی په رسم و رواج داسې وو چې زنانو به د لاندې خو ته خلخال ورته وایي. نو په دا پښتو کې نه راته راځي چې پښتو کې څه ورته ویل کېږي، دا پښو ته یې اچوي او بیا چې زنانه مزل کوي نو بیا اواز کوي. نو تاسو ته خو نه درځي دغه ټکی خلخال. نو دا به بیا اوازونه به کول. مخکینی ماته چې څونه معلومات ته مخکینیو زنانه ووایي اچول خو ته، بیا چې مزل کوي نو بیا اواز ترې نه وځي. نو ماته دغه معلومات څه ورته ویل کېږي؟ پایزیب. صحیح سو مولوي صاحبانو، الله خوشحال کړه. دا پایزیب اچي نو دا اوازونه کوي. دا په اسلام کې چې کله جاهلیت کې رواج و نو الله تبارک وتعالی اوس منع کړ. واورئ قرآن داسې وایي ولا یضربن، دا ښځې دې نه وهي بأرجلهن په خپلو پښو باندې لیعلم چې ظاهر کړلی شي ما هغه زینت یخفینا چې دا ښځې پټوي من زینتهن د خپل زینت نه. پښې دې په زوره باندې نه وهي په ځمکه باندې لیعلم چې ظاهر کړلی شي ما هغه زینت یخفینا چې دوی پټوي. دا من زینتهن بیان د ما ده، من زینتهن د زینت د دوی نه. ولی الله تبارک وتعالی دا پایزیب چې په پښې کې اچولي او دا مزل کوي اواز کوي، الله ویل دا اوازونه د ښځې نه باسي. نو دلته خو اواز صوت الارجل د پښو اواز ده. الله تعالی د پښو اواز د ښځو منع کړ چې پردیو سړیو مخکې تاسو په تیزه مزل مه کوئ چې دا شی چې کوم دا اچولی ده دا اوازونه وکړي. ولې؟ ځکه چې دا د انسان شهوت جګوي او شهوت یې را بیداري. سړیو خلکو زړونه په خپل طرف باندې مایل کوي او دا د مزنیاتو عادت ده چې کومه زنانه داسې اسباب استعمالوي چې د خلکو زړونه په ځان را باندې مایل کوي یا نظر په ځان باندې جلب کوي، دا د مزنیاتو عادت ده. او موږ پاک دمنې خور او بیبي ته وایي
چې ته مسلمانه یوه ښځه کله چې دې سړیو معاشرې ته لاړې ته پښې داسې مه وهه چې په زوره باندې چې د تا د زینت اوازونه خلکو ته ورسي او د خلکو هم هغه زړونه په ځان باندې رامایل کې دا کار مه کوه دا خلخال مه استعمالوه یو نفس خلخال استعمالول دي یو اواز پې ویستل دي خلخال استعمالول زینت ته دا جایز ده د ښځې دپاره یو داسې استعمال ده چې په پښو باندې وهې لکه هم چې اوازونه د خلکو زړونه په ځان باندې رامایل کې دا ناروا ده خپله دغه کوم شی چې تاسو یاد کړئ چې د اواز کې دې نه منع په صغایرو کې راغلی ماشومانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي او عایشې د خپل مجلس نه هغه ماشومان یې ویستلي دي چې چا پښو کې دغه شیان وي دا کوم چې اوازونه کوي دا بل وخت کې درته وایم چې حیواناتو دپاره جایز دي او که نه هغه به بیا بل وخت کې خبره کوو خو د ښځو دپاره دا جایز نه چې داسې شیان اچوي چې اوازونه وباسي دا نه دي جایز نو چې صغایرو ماشومانو دپاره نه دي جایز نو د کبایرو د غټو پیغلو ښځو دپاره دی خو بیا په طریق اولا سره نه دي جایز نو الله داسې ویلې ولا یضربن بارجلهن نه دي وهي دا ښځې په خپلو پښو باندې لیعلمه چې ظاهر کړلی شي ما هغه شی یخفینه چې دوی پټوي من زینتهن ګورې مسلمانانو ورونو دلته الله تعالی دا صوت د ارجل د پښو اواز یې منع کړ چې دا د خلکو زړونه په دې ښځه رامایل کوي او رازوندي کوي راجګوي بیداروي دا کار به نه کوي بنا په دې حکم باندې یوه زنانه داسې جامې هم نشي اغوستلی چې بازار ته وځي آینې پکې لګېدلي او د خلکو زړونه او نظرونه په ځان راجل کوي خاموشه جامه به اغوندي د غریبۍ لکه موږ تاسو دا ساده برقه ده دغه به اغوندي زیات شی به نه اغوندي ولې که دا واغوستل مشکلات دې ته راځي نو دا به هم نه کوي چې د خلکو نظرونه په ځان باندې راجلب کوي یو بله مسله دلته کې علما او مفسرین ذکر کړي چې الله تبارک وتعالی رفع د صوت پورته کېدل د اواز د پښو منع کړ قرآن صراحتا حکم وکړ نو د دې نه معلومیږي چې صوت المرأه ښځې اواز خپله عورت ته ده د ښځې اواز هم عورت ده ولې تاسو خپله قضاوت وکړئ چې جلب قلوب الرجال د سړیو زړونه راجلب کول د پښو په اوازونو باندې ډېر راځي که د ښځې په خپل اواز ډېر راځي وایه په خپل اواز نو د دې ځای نه مفسرین دا وایي چې د ښځې اواز هم عورت ته او چند دلایل موږ نور هم لرو په دې خبره باندې نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي التسبیح للرجال والتصفیق للنساء کله چې امام امامت کوي او غلط سو نو که سړی پسې ولاړو تسبیح دی وایي سبحان الله ملا ته به پتحه سي چې ملا صاحب کار د خراب د پتحه واخله او خطا سو لمانځه کې تسبیح به وایي او ښځو متعلق رسول الله ویل التصفیق بالنساء ښځې به چاکې وهي خو چاکې به دا نه وهي چې بطن الکف د کف سره ولګېږي دا چاکې خوند پیدا کوي چاکې به دا کوي دا شی به کوي یو د بطن د کف باطن د لاس په ظاهر د کف به وهي او بطن د کف به کف دا بیا خوند پیدا کوي چې چاکې وهي ماشاءالله او دا کار مشرکینو کو چاکې وهل موږ هم ماشاءالله مخکینی نو دا چاکې وهل هغه ورځ مې په هغه کې بیان کو په دې جیل کې دا ځکه کوم چې ورته ورسېږي نو ما ډېر ښه بیان په دې معنا سره وکړ چې د جیلانو خیرخواهي مې وکړه چې دا ناروا یې مه کوئ خو چې کله هلته یو بل شاعر جګېده دوی چاکې ورته وهلې نو ما دې خو نفسات تر اوسه هم نه ده وتلې ژوندي دي بیا هم نو ما چې تاسې چاکې وهلې بیا ما دومره خیرخواهي چېرته کوله چې تاسو وکړئ دومره زړه کې زور شته ده چې چاکې وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې قرات په حرم شریف کې کاوه نو خلق به راتله بیا به یې چاکې ورته وهلې من صحابه چې کله هم سړی مناو کړی ده یا په تسبیحات سبحان الله ویلي لکه تبلیغانو غونته یا الله اکبر په الله اکبر مناو کړی ده پیغمبرانو صحابه او خلق په چاکو نه دي مناو کړي نو دا یوه ښه مسله راووتله ده نو چې کله دا اواز رسول الله په مانځه کې ښځې ته دا وایي چې ته به دا کوې التصفیق بالنساء دا به نه کوې داسې به کوي
چې مولا ته پته ولګي چې زه غلط یم په مانځه کې ښه که چېرته اواز عورت نه وای ولې رسول الله دې ته ولې نه وایي چې ته تسبیح ووایه ښه التسبیح للرجال چې سړي ته وایي خو ښځې ته دم تسبیح للرجال تسبیح للنساء ووایي که نه انشاءالله زما په خبره خو واضح شوي اذان نه مقصود اعلان ده که بل شی تاسو نه پوښتنه کوم مقصود د اذان نه څه شی ده اعلان او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله زید بن عبد ربه خوب کې اذان لیدلی نو هغه ته وایي ته دا بلال ته دا کلمات ووښیه فانه امدا صوتا دا ښه اواز لري اوچت ښه نو که چېرته ښځې اواز عورت نه وی نو موږ ته چې دا اعلانونه ښځو په اذان کې کولی خوند به نه کوو یو خو به څومره ښه محصلین راتلل ښه په ایمان یې ویل والله چې هر مدیر چې په دغه پوهنځي کې پاتې وي دا به هر یو راته ښه او دا استادان به څومره په شوق و ذوق راتلل او څومره به کېده به که به نه کېده رښتیا ووایي خو چې ښځه اذان نشي کولی معلومیږي دا خبره چې اواز یې څنګه د ملیانو عورت ده که نه کار خو په دې کې ډېر ده چې دا اذان راته وکړي ته په خدای یقین اوسه دومره جلب لري چې ټول به مانځه ته بیا راځي ښه اوس ما مکتوبونه پسې ولیږو استادانو پسې نه راته راځي ښه مدیران نه راته راځي هلته ځان پټوي او چې بیا دلته کې په لاسپیکر کې څوک درولي بیا ته ګوره ښه نو د دې نه معلومیږي دا خبره چې د ښځې اواز څنګه د ملیانو عورت ده چې قرآن پاک په دې باندې سو چې د ښو اوازونه عورت سو نو د ښځې اواز څنګه ده عورت که چې د ښځې اواز په تسبیحاتو کې عورت سو رسول الله ویلي چې تسبیحات هم په زوره نه وایي علامه ابن الحمام دا یو لوی امام د فقه ده هغه وایي که ښځې قرات په جهر شروع که مونځ فاسد ده تاسو وګورئ دا مسله ښه چې ښځې اواز کله عورت سو په تسبیحاتو کې ښه نو تاسو ګمان کې سندرې جایز دي وایه سندرې ویل جایز دي الرقیة څنګه راځي النغمة که څرنګه راځي رقیة الزنا ورته وایي ښه دا سندرې اورېدل دا دام د زنا ده ښه دام موږ ورته وایي دا مرغۍ چې پکې نیسي ښه دا دام د زنا ده الغنا رقیة الزنا دا ګانې بجانې اورېدل دا دام د زنا ده زنا ته سړی جلب کوي چې د ښځې اوازونه څوک اوري سندرې هر څوک اوري یو خو قساوت قلبي راځي توروالی د زړه راځي الله توفیق نه ورکوي دې زړه ته د ذکر او د عبادت چې دا وي او بل به په زنا کې واقع کېږي دا سړی د ښځې اواز له دې جنه معلومیږي چې دا عورت ته قرآن پاک رفع د صوت پورته کول د اواز د کو حرام کړل چې ښځې به یې نه کوي په بعضې جوی کې چې بنا په دې باندې چې ښځه که داسې بوټونه استعمالوي یا دا بل شي ورته وایي دا نور چې استعمالوي چې هغه اوازونه وباسي دا د ما خپل نظر ده ښه چې دا وکړي کچا خوی دې نه کوي سپک خوی دې نه کوي د وقار نه ډک خوی دې کوي دا مسلمانان دي دوی عزت په الله ډېر ګران ده ښه دا خو داسې نه دي لکه د کافرانو د فاسقانو ښځې چې په هر چوک کې ولاړي دا د قدر قیمت وړ ښځې دي دې ته ډېر الله عزت په سترګه کتلی ګوره دومره خبرې الله تبارک وتعالی د سړی دپاره نه دي کړي ښه نو الله وایي ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین پښې دې نه وهي چې ظاهر کړی شي هغه شی چې دوی پټوي من زینتهن د زینت نه وتوبوا الی الله جمیعا الله تبارک وتعالی آخر کې وایي محصلینو استادانو انسانانو الله ته توبه وباسئ الله ته راجع شئ چې څومره الله دې مقصد دا ده چې څومره موږ د زنانو ستر او حفاظت پرده بیان کو بیا انسان کې الله نفس پیدا کړی ده یو خامي ته نه خامخا راځي او چې خامي راسي نو تاسو غنه توبه وباسئ استغفار وایه الله تبارک وتعالی په ګناهونو باندې معاف کړي ګوره په آخر کې دا خبره کوي توبوا الی الله تاسو راجع شئ الله ته جميعا ټول چې حالا کامیاب شئ ښه بس توبه وستل چې سړی کوم عمل کړی د توبې لپاره درې شرط دي استغفار باللسان لکه قرآن هم وایي توبوا الی الله جميعا استغفار باللسان وایي استغفر الله استغفر الله زبه ما دې باندې همیشه جاری وي ندامت فی القلب زړه کې به سخت پښیمانه چې دا کار مې وکړ ډېر بد مې وکړ عزم علی ترک الفعل چې په استقبال کې به دا کار نه کو د عزم ترک علی الفعل چې دا کار به بیا نه کو
بس دغه د درې شرطونه د توبې دي بیا الله توبه د کبایرو نه هم قبلې په حقوق الله کې که حقوق العباد کې سوی پانتون سره خیانت سوی محاصل د بیت المال سره خیانت کړی دا رئیس ته د پانتون مال سره خیانت کړی دا چې 2000 کرته استغفار ویلای نه مګ دا د بنده حق ده دا په ټول افغانستان کې چې صغیر او کبیر حق لري دا به د قیامت په ورځ جمع کیږي بیا به تا ته عفو کوي که معافي کړلې او چې دا د معاف کړي نو دا ډېر ګران کار ده دا الله تبارک وتعالی په دې توبو په استغفار دا نه معاف کیږي مونږ کې د تقصیر کړی ده یا همدغسې د نفس په تقاضا باندې د شهوت یا نفس د غلط استعمال کړی استغفار کار ورکې کوي خو خیانت مالی که راغلی وي نو دا الله تبارک وتعالی یا یو سړی ده هغه اهلیت نه لري استعداد نه لري رئیس ته که هر څوک د هغه راځي مقرر کوي تنخواه به هغه اخلي خیانت ملک سره ده خلکو سره خیانت ته استاذ کې استعداد نشته مقرر ده په استاذۍ باندې د محصلینو ور باندې حق ده دا په توبې دا استاذ الله نه معاف کوي تر څو پورې چې دا محصلین یې معاف نه کړي تر قیامته چې څومره ده خلک ولې تا په استعدادو دا استعداد دی بیت المال ته امانت ورکړی ولې د ناقص استعداد ورکړی و سړی چې کله چې اخلي او ناقص شی ورکړي بېرته یې رد کوي نو دا په توبې کار نه کوي منځونو کې نقصانات راغلي دا د خدای حقوق دي زناو کې مشکلات راغلي الله تبارک وتعالی په توبې باندې معاف کوي توبو الی الله تاسو راجع سي توبه وباسئ د ګناهونو نه الله ته جميعا ټول ایها المؤمنون و مؤمنانو عجبه خوند مکاله و مؤمنانو توبه وباسئ الله ته دا اوس وخت یو خبره مونږ ته د دې آیات نه دا راست راغله د معتزله او خوارج مونږ لرو او غوی مرتکب د کبیره کافر بلی یو سړی زنا وکړه هغه کافر ده مخالفت په نار ده همیشه په جانو کې قتل یو کافر ده ګناه کبیره چې چا وکړه دلته الله تعالی مونږ ته ویل توبو الی الله جميعا ایها المؤمنون ګوره معلومه چې په ګناه باندې ایمان سړی نه ختمیږي کچیرته په ګناه باندې ایمان ختمېدی په کار مونږ ته یا ایها الناس ویلي وایي ایها المؤمنون چې الله ویلې په ګناه سره ایمان نه ختمیږي په مسله خو واضح شوی ایمان ډېر قوي شی ده جناب لکه څرنګه چې په اعمالو ګناهونو سره ایمان نه ختمیږي و نقطه درته وایم ایمان د ګناه د وجه نه اخیستل کیږي هم نه تاسو ته معلوم ده د قیامت په ورځ به ظالم راسي مظلوم به راسي چا چې حقوق پایمال کړي که نه د بیت المال به درته وکړم د انسانانو حقوق پایمال کړي دا ټول خلک به دا وکړي چې دې حقوق ورسره دي را دي الله ورته حق ورکوي نو چی ورکم چې خو را سره نشته ده اعمال صالحات شته وي هو اعمال صالحه ورکوي اعمال صالحات چې په خلکو تقسیم کې کم بسی بیا به الله ته وایي چې اوس به څنګه کو د اعمال صالحه ختم شو وای د خلکو چې څومره ګناهونه دي دا ور باندې واخلي په دې ورواچوي تاسو ما په خبر پوښي که دنیا کې چا خیانت وکړي په حقوق العباد کې پر دې ګناهونه هم تاسو درپړ شي خپل بدن درنه لاړ شي ترجمه به لاړ شي ارته به لاړ شي خو که په دې ګناهونو باندې کار ونه سو په حسناتو کار ونه سو ایمان ورسره پاتې کیږي کنه ایمان د ظالم نه اخیستل کیږي چې مظلوم ته ورکړي شي تاسو ما په خبر پوښي ایمان د ظالم نه اخیستل کیږي چې مظلوم ته ورکړي شي که یو کافر مظلوم ده اغلم کوپر نه اخیستل کیږي چې په ظالم مسلمان باندې ورګرځي کوپر او ایمان په آخرت کې نه اخیستل کیږي او اعمال صالحه دا دی و نزیب بلتا او اعمال صالحه هم دی و نزیب بلتا بد اعمال کا عمل نقل کیږي نو دا مسله مت په لاس راغله چې په ګناه کبیره سره سړی له ایمان نه خالی کیږي الحمدلله ایها المؤمنون الاولی لعلکم تفلحون شاید تاسو کامیاب سئ جناب وانکحوا الايام منکم نشي کولای اواز په قرات باندې په زور چې د خلکو مخ کې کوي نشي کولای اواز عورت شي دې مسلې نه په زور تلاوت چې خزه کوي د خلکو په مخ کې نشي کولای کور کې کې خیر د مشکلات نه راځي دومره اواز کې چې چاته ضرر نه وي کور کې په زور تلاوت کې څنګه نور زنانه دي ماشومان دي ویده د غره وی کیږي بیا دې په زور نه کوي تلاوت بهرحال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم مسلمانان ورونو یو بلا
سبب لپاره د دفع د تهمت چې د مسلمانانو نه تهمت دفع کیږي یو مسله کې کومه نور بیا ان شاء الله سبا وایو نکاح ده. نکاح یو بهترین نعمت ده. نکاح یو بهترین نعمت ده. یو خدا ده چې انسان ته طهارت حاصلېږي، پاک دمنی کې حاصلېږي په نکاح سره. فضیلت باندې خبره نه کوم. نکاح په ایمان کې د شی او شی ده چې دا په مرګ باندې نه ختمېږي، په قیامت راتلو نه ختمېږي. جنت کې به دا نکاح وي. نکاح یو بهترین نعمت ده. دا ډیر جلد منافع لري. بقا د نسل انسان د نکاح دی وجه نه ده. انسان چې باقی ده په دنیا کې د نکاح دی وجه نه ده. نکاح چې کوم دا مشروع ده په ټولو اممو کې دا مشروع و. اگر که شرایطو کې لږ اختلاف ده خو په ټولو امتونو کې دا نکاح مشروع شي. په مقابل کې زنا راځي. زنا په ختميږي او په زنا سره نسل انساني تباہ کیږي. قلت د انسانانو راځي. د جهاد سلسله په بنديږي. نکاح یو خزر عدل په د تنفيذ د جهاد وجه ذکر رسول الله مبارک چې جهاد به تر قیامت جاری وي. نو چې انسانان نوی جهاد نشي کېدلی او د کافرانو نسل ختميږي. وجه دا چې هغوی کې زنا رایجه ده او نکاح پکې نشته ده. دې وجه نه د دې پرسونل ورځ په ورځ کمیږي. نو نکاح چې د قرآن پاک وایي چې تاسو نکاحګانې وکړئ نو له ډېرو تهمتونو نه به خلاص شئ. رښتیا خبرې موږ تاسو معاشره کې عرف کې خبره وکړم. یو سړی چې هلک شادي شوده وي ډېر قریبي ټیم چې چا که راځي خوند نه ورکوي. همداسې ده که نه؟ او چې بیا واده شوی وي بیا خیر ده، بیا څه مشکلات نه لري. ګوره دا سړی معلومیږي دا خبره چې څه کار کې سته، یو عیب کې سته ده. دې وجې نه خو رسول الله ویلي دي چې د انسان تکمیل چې راځي نیم په ایمان باندې راځي نیم په نکاح باندې راځي. نو د باطن تکمیل چې راځي هغه په نکاح. نکاح یو امر مشروع شی ده. دومره خبره کوم په نکاح کې نور اخوا نظم. نکاح سنت ده نه. نکاح په بعض اوقاتو کې فرض عین وي، کله واجب وي، کله سنت وي، کله مکروه وي، کله حرام. پنځه قسم احکام لري دا نکاح. کوم سړی چې په ټولو اسبابو د نکاح باندې قادر وي، قدرت علی نکاح لري، مال او دولت لري، کور لري او ځوان هم وي، یعنی شهوت هم لري، خو یقین وي په دې باندې یقین چې ما که زه نکاح ونه کړم زنا رانه واقع کېږي، په دې وخت کې نکاح فرض ده. زما په خبر پوه شئ؟ دا نو ټول وسایل پوره دي خو یقین نشته په وقوع د زنا باندې. ټول وسایل پوره دي د نکاح، وقوع یقین نشته. غالب ګمان دا ده چې یاره زه واده ونه کړم، غالب ګمان مې دا ده چې ما نه زنا واقع کېږي، په دې وخت کې نکاح څنګه ده؟ واجب. که په مساوات او اعتدال او هر قوت په مساوات درجه کې مال او نفقه او کسوت شهوت دا په اعتدال کې په دغه وخت کې له سنت تقا. او کوم سړی چې اتیا کلن وي او د جور ظلم تر نه کېدی شي او علاوه د حقوق د ښځې یا د نکاح نشي پوره کولی او د عدم حقوق د نکاح په یقین سره نشي پوره کولی، دې وخت کې ښځه په نکاح کول حرام قطعي ده. زما په خبره پوه شولئ؟ او که غالب ګمان دا ده چې یاره زه د خوځېدو یم او که نه او یا به یم که نه خو په دغه صورت کې بیا کراهت پیدا کوي، نو هغه بیا تاسو خپله ځان تلئ چې په کومه ترازو کې تاسو تلل کېږي چې نکاح تا ته واجب ده او که فرض ده او که مستحب ده او کار څنګه ده، هغه بیا تاسو کار شو. نو نکاح دا محسنین ورونو دا خپله کله فرض راځي، کله واجب راځي او کله سنت راځي او کله بیا حرام راځي. او د موږ تاسو په عرف عادت کې الحمدلله به ورته ویلی شو، خو کله کله ظلم زیاتی کوي. د مال دولت د وجې نه پلارانو ظلم کوي، داسې سړي ته ورکوي چې هغه د سره د خوځېدو یې نه سړی یې نه سره بیا د یو پاک دمن عفیفه ښځه د سړي ته ورکوي. لکه څرنګه چې د ښځې د سړي رضایت ضروري ده په ښځه، دقسې د ښځې هم رضایت ضروري ده په سړي باندې. اوس تاسې خپله قضاوت وکړئ. موږ ته غربیان خنزیران وایي، وایي تاسو ښځو ته حقوق نه ورکوئ. ته په ایمان وایې چې موږ کومې ښځې ته حقوق څومره ورکړي دي، په ایمان وایې د دنیا یو ملک ورکوی شي، د دنیا یو عین ورکوی شي. رښتیا ووایه
اوس موږ دا زه په ډاګه وایم په خدای قسم ده که پیغله ښځه چې بالغه وي پلار هم نشي ودولی ده په زور. اوس دا خو بېله خبره ده چې موږ یې ودو په زور. دا خو د موږ جرم ده، د قرآن جرم خو نه ده، د شریعت جرم خو نه ده، د اسلام جرم خو نه ده، د طالب او د ملا جرم خو نه ده که نه. یو عمل وي یو شریعت وي. اگر که د عمل د انسانانو خلاف ده موږ تاسو ښځې خرڅوو هم اصل خرڅېږي دنیا کې. کوم سړی چې اصل خرڅوي رب العالمین به ورسره قیامت په ورځ جنګ کوي. سودخور سره به هم جنګ وي چې اصل څو خرڅېدي دې سره به هم جنګ وي. بدي هم کېږي په بدوی کې چې قتل و قتال کې ښځې ورکوي خو تا هم عزت یې جوړه کړې ده پلاره. نو دا خو د شریعت نقصان نه ده که چې شریعت کې نقصان راغلی. موږ داسې وایو چې تر څو چې د بالغې ښځې رضایت نه وي یو خاوند ته نشي ورکولی. الله هم داسې وایي، رسول الله هم وایي، قرآن هم وایي. دې نه غټ رضایت چېرته ده؟ اوس چې موږ ورته وایو چې ته به زنا نه کوې، دا د ما الله هم وایي، ما رسول الله هم وایي، د موږ عرف هم وایي. نو دوی خو زنا ته برابروي. ښه د موږ ښځې خو عزتمنې کوي نه، خپلو ښځو سره په تله کې اچوي چې په وزن کې برابرې شي. ښه موږ وایو زموږ ښځې خو بادشاهانې دي، ملکې دي، ملکې سره هر څوک نشي میلاوېدی، ډېر قدر او قیمت لري. ښه زه انشاءالله په نکاح باندې سبا بیان کوم، صرف نن حکم ذکر کا چې نکاح حکم. ښه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا الله په دې ناس مسلمانانو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. الله دې دوی په کورونو باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل کړي. په دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي الله د خپل خزانه غیب را پوره کړي. د چا مشکلات په حضر کې سفر کې مشکل حل کړي. د فتنو دور د الله جدید اثر فتنو ظالمانو نه ټولو ته نامه نصیب کړي. الله د رمضان او د قرآن په خاطر زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف کړي. الله توفیق د طاعات او د عبادات موږ ټولو ته نصیب کړي. بل رمضان احتمالي د خدای مرګ وي که ژوند، الله په دې رمضان کې موږ ټول مغفور او مرحوم وګرځوي. الله اهل قبور کو په عذاب فرحت کې فرحت درجات عالی او نصیب کړي. موږ نه دعاګانې مسلمانانو غوښتي خدای حاجتونه شرعي د دنیا او د آخرت موږ سره پوره وګرځوي. د دې مجلس کې د چا مقاصد شرعي الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. الله زموږ دغه اداره صالحان کې او دغه اداره الله ته صالحه کې. الله کشران مشران ټول صالحان کې او د شریعت رونق او مزاج الله په موږ کې راولي. الله توفیق د طاعات او د عبادات موږ ټول ته نصیب کړي. الله توفیق د معاصي او د ګناهونو مرته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.